زورېدلي کړېدلي مظلوم ملت ته د ازادۍ او استقلال 5مې کلیزې مبارکي وایم. یقینا چې په تېره شل کلن انقلاب د اشغال کې د ولس چې څومره زورېدلی کړېدلی، نو د هغه بیان په څو ثانیو، په څو دقیقو، په څو ساعتونو کې نه کېږي. خو دومره ده چې الحمدلله خلک لغه وحشتونو او ظلمونو ستمونو څخه خلاص ول. دا ټول ولس ته دا معلومه ده چې کله به د موږ تاسې په علاقو د اطرافي سیمو کې حتی د سرکه سره نږدې یوه جنازه به پیښه وه. جنازه به یې تر 9 بجو مخته کوله، وایي 9 بجې بیا د کمپاین موټر راوځي، بیا جنګ نیښلي، بیا موږ جنازه نسو کولی. دا حالت ټولو لیده. داسې ماشوم هم د ما یادېږي، په د مرخیلو قریه کې یو ماشوم و چې چاپه په دې علاقه لوېدلې وه. هغه ماشوم چې وه تیاره پیدا سي زوب کوي، بیا هماسې بېهوشه پروت وي. دا حالتونه ماشومانو چې تقریبا د 7 کالو ماشوم و، تر ډېر وخته پورې هغه ماشوم باندې تداوي روانه وه چې روحي تکلیف ورته پیدا سوی و. داسې صحنې او عجیب ظلمونه چې په دې وطن تېر سوي دي، هغه له بیخي د یادېدو وړ نه دي. یوه به درته یاده کړمه خاطره، د توکرک په علاقه کې یو شهید یې راوړه، او دا شهید هم چې کله جنازه وکوله د نرخ ولسوالۍ توکرک علاقه کې جنازه م وکوله، دا جنازه اخلو وړو یې حاضرې ته، نو په یو ځای کې غږ وسه، وایي دا جنازه ودروئ. نو چې کله جنازه ودروله، په دې سرعت کې ښځې را موټر راښکته سولې، دا شهید یې وکوت. نو موږ پوښتنه وکوله چې دا څه قصه وه، دا زنانه دې څه شی وې، دا موټر څنګه اقربا یې اوس راغله؟ وایي نه، دا یې نامزاده وه، د دې شهید نامزاده وه، د فقط کوزده یې ورسره کړې وه، اما تر اوسه پورې واده نه و سوی. نو غوښته یې چې په آخر وخت کې ورسره ملاقات وکړي. دا یوه خاطره یې ماته یاده ده. یقینا چې د دېرش نورې غمجنې واقعات هم ډېرې تېر سوي. تقریبا 9 بجې یا 10 بجې به وې سر ماخوستان وه چې کله د دې وحشیانو تیارې راغللې په مدرسه باندې. مدرسه کې تقریبا تر 8 نفرو طالب العلمان وه. دا یې ونیوله چې په هیڅ قانون کې نسته، نه د انګریز په قانون کې سته، نه د روس په قانون کې سته، نه د چین په قانون کې سته، د هیڅ قانون کې نسته. اسلام خو لا پرېږده. دا کسان بې وسلې کسان، دا یې دیوالو سره درولي دي په یو اطاق کې، او زیاتې ټوپک پې ضربه کړی ده. هر قانون چې لټوي که یو مصلحه کس هم ته د اسیر بندي په حیث باندې ونیسې، ته به یوه محکمې ته وړاندې کوې، تا دپاره دا اجازه نشته چې ته خپله مړ کړي. دا غیر مصلح کسانو دوی په نظر دغه جرم و چې اماته قرآن زده کوه، فقه حنفي زده کوله، عقاید زده کوله، او عبادات زده کول. په مدرسو کې خو دا ټول ولس ته معلومات شته چې له فتح نه مخته مدرسو کې مصلح کسان نه وه. خو دوی فقط په دغه خبره باندې چې تاسې دین ولې زده کوئ، په دغه جرم باندې دا کسان په دیوالو باندې ضربه کړل او مغزه وینې په دیوالو باندې ورسریخ کړلې. دې کې شک نشته چې یقینا له اوله شکه چې راتلله خلکو ته به دا ذهنیت مفکوره ورکوله چې موږ د تاسې په دین باندې کار نه لرو، موږ د وطن ته جوړوو، موږ پراخ بنسټه حکومت ورته جوړوو. خو اما وروسته له هغه شکه ټول ولس ته عملا معلوم سوله چې د دوی دښمني له دین سره وه، د دوی دښمني له قرآن سره وه. هغه کسان چې دینداره کسان و نه غوښتله، الله تعالی د دغه د استقلال د ازادۍ په برکت سره دغه وحشتونو له هغه بې عزتیو څخه دا ولس ټول په اطمینان که. نن مو جنازې په عزت ابرو سره خوندي کېږي، نن مو ښادي خوشحالۍ په ابرو عزت سره سرته رسېږي، او خلک چې نن یو علاقې څخه بلې علاقې پورې ځي په اطمینان سره سفر کوي. الحمدلله ولسونه خو ټول خوښ دي، دې کې شک نشته. اول چې دغه نعمت چې له موږ څخه اشغالګرو اخیستی و چې ازادي ده، دغه نعمت چې له موږ څخه اخیستی و چې امنیت ده، دغه نعمت په روزګار متعال د استقلال په مناسبت باندې تیر بیرته د ولس ته ورکړ. اوس د امنیت له طرفه څخه خوندي دي، د شپې ګرځي، د ورځې ګرځي، په ازادانه توګه هر چیرې چې ځي، هر ګوټ ته چې سفر کوي، مریضان وي، دا ښه سفرونه په ښه اطمینان سره کولی شي. حتی ولسونه څه چې حیوانات، مرغان هم په اطمینان دي. داسې مرغان باور وکړي په 100 کالو کې کډه کړې وې، اوس پس 100 کالو څخه پاتې ښکار مرغان پرته را پیدا شوي دي. نو د الله پاک فضل ده چې ټول ولسونه خو یقینا په دې خوشحال دي، حتی هوا مرغان په خوشحاله دي، حتی حیوانات په خوشحاله دي. دا یو پیغام د ولسونه ته لرم چې ولسونه قرآن پاک هم وایي ولا ان شکرتم لازیدنکم. که تاسو د الله د نعمت شکر ادا کړه، الله وایي زه به در زیات کړم. نو اوس که دغه نعمت چې موږ ته الله پاک استقلال راکړ،
دغه نعمت چې الله موږ ته امنیت راکړ کم د دې شکر ویسته الله به راته زیات هم کاندي په تعلیم کې به نوره ترقي رامنځته کړو اگر کم ډېره ترقي کړې ده په انکشاف کې به هم نوره ترقي رامنځته کړو اقتصاد کې به هم ترقي وکړو ځکه چې موږ د الله شکر ګزار اوسو د نعمتونو الله پاک بیا د خزانه ډېر ډکې دي الله به نور مرته زیات کاندي او دا یقینا چې د سړی امنیت نه وي خوندي سړی په اطمینان نه وي نور کار خو څه کوي چې اقتصاد دا تعلیم دا پاتې دي حتی عبادت هم په خوند نشي کولای هغه لمونځ به هم به خوندوي دا د الله پاک یو لوی نعمت وي چې امنیت وي دا نعمت الله تعالی په موږ باندې کړای د دغه نعمت شکر ادا کوي ټول ورسون ته دا پیغام ورکوم چې د دې شکر ادا کوي الله په خزانه ډکې دی الله په تاسو باندې ډیر او چت انعامات نور موکا